بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ نننۍ ویډیو وایلنس ایٹ ورک باره کې ده، چې داسې حادثې په د کار دوران کې کیږي، مثلا چې هغې کې جګړه وشي یا څوک چاله دمکي ورکړي یا چاته کنځل وکړي یا څه بل داسې حرکت وکړي چې هغې نه د هغه ذهني صحت متاثره شي یا هغه ته زخم ولګي. خو ګورو نو د سیرت په کتابونو کې راځي چې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره چې کومو خلکو کار کړی دی، نو هغه صحابه کرامو او دوی خادمانو بار بار دا ویلي دي. د حدیث کتابونو کې راځي چې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم همیشه موږ سره په نرمۍ خبره کړې ده او چېرته په هیڅ قسمه غلطۍ باندې موږ ته غوسه نه ده کړې یا وهل خو لرې خبره، غوسه یې هم راته ورته یا ترخه خبره نه کړې. نو دا زموږ دپاره رهنما اصول دي به طور مسلمان. ملګرو، نن سبا د کار ځایونو کې خلک یو بل ته سپورې ستغې خبرې کوي، بعض ټایم خلک یو بل ووهي. نو دا د کار یو ځای چې کوي، اکثر پکې چې کوم سینیر جونیر یې یو بل سره خوله والی شي او جګړه کول شي. بعض ټایم چې کوم زموږ کلاینټ سي یا کسټمر وي، چاله چې موږ خپل سرویسز ورکوو، نو هغوی سره هم دا جنګ جګړه یا زیاتې کیدی شي. دې ذهني یا بدني تشدد ته زیات هغه خلک مخ دي یا خلکو ته زیات ریسک دی چې څوک پبلک ډیلینګ کوي، چې چا د بهرانو کسټمر سره ډایرکټ ریلیشنشپ وي. مثلا د واپډې دفتر کې یو سړی ناست دی، هغه د خلکو شکایت اوري، نو دغه یو سړی به په لینډمین یا په بل چا غوسه او زور به چې کوم دی، کوم سړی شکایت اوري په ټلیفون باندې یا مخامخ افس کې په ډیسک ناست دی، نو زور یې هغه له ورشي. پبلک ډیلینګ چې څوک کوي، هغوی په دې ریسک کې چې یاره خلک به ورسره جنګ وکړي. کوم خلکو سره چې کیشیریاني، نو تاسو به اکثر لیدلي چې ډاکه وغورځېږي یا څوک غلا کوي، نو کیشیر پکې اکثر زخمی شي، هغه ته ذهني یا بدني تشدد ورته وشي. دې نه علاوه کم خلک چې اتارټیز لکه پولیس والا دي، چېرته کې لاړ شي او څوک نو پولیس والا سیکیورټي ایجنسیانو والا هم د کار دوران کې د تشدد ته مخ کیدی شي. بعض ټایم ډاکټرانو نرسونو زموږ هسپتالونو کې به تاسو لیدلي چې څوک وفات شي بیماری نه، نو هغه سړی په ډاکټر یا نرس باندې خپله غوسه وباسي. استادانو باندې اکثر خپل سټوډنټان غوسه وي او هغوی ته نقصان رسولی شي. او دغه رنګ زموږ په دغه کې یو دا ډېر کامن خبره ده چې سکولونو یا کالجونو کې یا په یونیورسټو کې ماشومان چې کوم دی یو بل سره جنګونه کوي، غوسې کوي او بولیز ورته په انګلیش کې وایي، بل ماشوم چې کوم دی تشدد ښکار کوي. بعضې خلکو سره قیمتي څیزونه پراته وي، لکه سره زر پراته وي په دوکان کې دی کار کوي، یا مطلب لکه څوک آیل سټوریج تیل ورسره ډیزل یا پټرول، نو هغوی هم چې کوم دی د تشدد ښکار کیدی شي. کوم خلک چې یوازې کار کوي، لکه بعضې نرسان یا ډاکټرانې مریضانو کتوله ځي کورونو ته بهر ملکونو کې، نو هغوی هم د تشدد ښکار کیدی شي. زنانه او ماشومان چې کوم دی تشدد ډېر زیات ښکار کیدی شي. یو بل ټایپ خلک چې کوم باندې ډېر زیات تشدد کیږي، نو هغه انډر پریویلیج خلک یا زموږ د معاشرې غریب خلک دي. اکثر چې کوم خلک موږ له سروسز راکوي، موږ نه په طبقاتي تقسیم کې ښکته وي او هغوی باندې چې کوم دی خلک غوسې او وهل ټکول یا کنځل وغیره بدرد دا زیات کوي. د دې تشدد نتیجه صحیح خلکو ته سایکلاجیکل مسلې راتلی شي، ډپریشن ته تللی شي، یا مطلب لکه لانګ ټرم کې د خلکو خود اعتمادي کمېدی شي یا نورې مسلې راتلی شي. دویم چې کوم دی باقاعده فزیکل انجریز، لکه څوک زخمی کیدی شي یا ایون دا چې مړ کیدی هم شي. دې نه علاوه چې کوم خلک کار کوي، دوی مورال یا د هغوی دغه کم شي، د کار کولو هغه جذبه یې کمه شي. لکه ډاکټر یي، هغه د مریض خدمت وکړي، مریض وفات شي، د الله طرفه پوره وي او خلک هغه باندې غوسه وکړي، نو بل مریض خدمت هغه شانتي نشي کولی. دغه رنګ پولیس والا هم. دې نه علاوه بعض ټایم چې ډاکټرانو باندې څوک تشدد وکړي، تاسو لیدلي موږ چې زموږ هسپتالونو کې اکثر سټرایک وشي او په ورځو په میاشتو باندې سټرایک روان وي، نو دا هم د دې یو ډېر غټ نقصان دی. موږ ته هر حال کې ځان د ذهني تشدد نه او د بدني تشدد نه ساتل پکار دي، په بل چا باندې دا څیزونه نه دي کول پکار. د دې نه بچ کېدو اولنۍ طریقه خو دا ده، زیات به زه دا ووایم داسې نشي ویل پکار، خو هر شی خپل لاس کې دی. زموږ خلکو له پکار دي چې بیسټ سروسز ورکوي، که هره محکمه وي چې هغه خپل کسټمر له سروسز ښه ورکوي، نو د دې تشدد چانس ډېر زیات کمیدی شي. غټو افسرانو له یا کوم چې ټاپ منیجمنټ ته یې پکار دی چې یو کمیټي جوړه کړي، هغوی تپوس وکړي چې یاره دغه رنګ څه تشدد د کلاینټ یا د کسټمر د طرف نه زموږ چې کوم ګاهک دی د هغه طرف نه، یا په د کار په ځای کې په دفتر کې په کارخانه کې څوک یو بل ته بد رد وایي یا څوک یو بل ټکوي که نه ټکوي، او چې کله دا نومونو لیست راشي خلک ډسکس کړي، د دې نومونو لیست راشي، نو دا څیزونه چې کوم دی انویسټیګیټ کول پکار دي. د دې
مطلب لکه دا کتل پکار دي چې یاره دا څیزونه ولې کېږي او دا خلکو یو لیست جوړول پکار دي. بعض ټایم بعضې خلک د کار په ځای کې بل سړي ته کنځل کوي یا بدې ردې وایي، سپکې خبرې ورته کوي. دا شی ډېر سیریس اخیستل پکار دي او داسې خلکو سره نرمي نه دي کول پکار، ځکه چې دا وروستو په بل چا باندې ګزار هم کولی شي او څوک زخمي کېدی یا مړه کېدی هم شي د دې د وجې نه. داسې خلکو سره د کمپنۍ پالیسۍ مطابق سټریک اوسېدل پکار دي. کم خلک چې د شپې کار کوي یا یوازې کار کوي، هغه خلکو چې کوم دی خصوصي خیال ساتل پکار دي چې تشدد ښکار نشي. اکثر کم خلک ګاک چې په دفتر کې انتظار کوي یا بل د کار ځای کې کومه انتظارګاهي، نو هغه ځای کې په انتظار باندې ډېر زیات لیټ شي، لکه ډاټا نمبر مخکې رستو شي یا مطلب یې لکه څوک ټیکټ لي د جهازه مخکې رستو شي باندې هغه غوسه شي. نو یو خدا خیال ساتل پکار دي چې کوم انتظارګاهي یا ښکلې مزېداره کولاو ښه ډیکوریشن پکې پکار دی، ګرمۍ یخنۍ کې دی هیټر بندوبست شي، ټي وي لګېدلي معمولي غوندې کې اواز کې څوک تنګېږي نه چې خلک پرې مشغوله وي. او دې نه علاوه نمبر باندې چې کوم دی هر سړي ته دغه کار کول پکار دي، بې نمبري نه کور پکار. او اوس خو چې کوم تاسو بینکونو کې ولیدلي یا بل ځای کې چې تاسو نمبر راوالي، نو تاسو ته ښیي چې په دې ټایم دې نمبر راغستی دی، دومره ټایم پس به ستا مطلب لکه نمبر راځي. او دې نه علاوه مطلب لکه که څه ډیلی نو پای باندې شکست راشي او هغه انفارمیشن پاس کړي په وخت باندې، نو خلک غوسه کېږي نه او تشدد چانس ډېر زیات کم شي. کمې کاونټرې چې د کمپنۍ د کسانو منځ کې او د ګاهک منځ کې، هغه کاونټرې بعض ټایم اوږدې جوړې شي او د کم فرش کم سیټ ته چې دغه ولاړي د کار کس ولاړي کسټمر فرش لږ ښکته وي، د کمپنۍ والا کسان لږ اوچت وي، نو دې دا فایده وي چې دا کس ګاهک غوسه شي یا ګزار کوي څه بل څه کوي، نو د هغه لاس چې کوم دی د ورکر ته نه رسي. دې نه علاوه پروټیکټیو سکرین غټې غوندې شیشې لګېدلي د کمپنۍ د کس منځ کې او بینکونو کې به تاسو لیدلي د کسټمر منځ کې چې یاره ګزار ونه کړي یا څه بل څه چل ونه شي، دا شیشې چې کوم دی په عام ګزار وغیره باندې نه ماتېږي. همیشه کوشش کوئ چې کم از کم کیش پیسې په سایډ باندې دی، چې څومره پیسې کمي کیش لیس سیستم لکه په چیک باندې یا په کارډ باندې یا آنلاین ټرانزیکشن باندې تاسو پیمنټ کوئ او تاسو سره دفتر کې پیسې کمي، نو ډاکې او تشدد چانس به کمي. او ډېر زیاتې پیسې ځان سره په دفتر کې مه ږدئ، ټایم په ټایم بینک ته لیږئ، پروفیشنل کمپنیانې دي سکیورټي، چې ستاسو پیسې وړي نو مطلب دی د ډاکې دې خطره کمه پیدا کېږي. دې نه علاوه کوم خلک چې د ماسخوتن نه وخته پورې کار کوي، په کار چې کمپنۍ له ټرانسپورټ ورکړي چې با حفاظته خپل کور ته ځي. کم خلک غټو کمپنیانو کې اکثر چې ډېر خلک کار کوي، څوک پکې نشي عادت یا چا مجرمانه ریکارډي، نو په خلکو باندې خصوصي خیال ساتل پکار دي. غټو کمپنیانو له پکار دي خپلو دفتر لپاره پروفیشنل سکیورټي هایر کړي، لکه څنګه بینکونو مخې ته به تاسو اکثر لیدلي د کمپنۍ دفترو ته د خلکو اکسس کم پکار دی، لکه داسې دروازې پکار دي چې باندې صرف د کمپنۍ کسان راننوتی شي، کارډ یا بل څه پنچ سیسټم یا پاسورډ په دروازې باندې، نو چې مطلب لکه عام خلکو ته اکسس نه وي چې څه فزیکل یا منټل هارم چاته ونه رسي. دې نه علاوه پینک بټني بعض ټایم داسې لکه که څه جنګ منګ یا څه بل څه وشي، ډاکې یا د غلا خطره وي، نو داسې بټني چې هغه سکیورټي یا پولیس والا ته خپل الارم وهي. سی سی ټي وي کیمرې پکار دي. یو ټرم یوز کېږي رن هاید اینډ فایټ، که خدای مکړه لکه داسې یو بینک کې سړی کار کوي هلته ډاکه وغیره وغورځېږي، نو یې سره مقابله نه وي کول پکار. اول پکار دي چې بینک که ملازمین دي چې دوی خپله زندګي بچ کړي او د هغه ځای نه وتښتي، که د تښتېدو چانس نه وي نو په یو محفوظ ځای کې دې پټ شي، او که دا دواړه نه شي کېدی او اخري چانس راشي خپلې زندګۍ خطره وي، نو یې نه پس بیا جنګ کول پکار دي. پیسې یا څه څیزونه هم چې یوسي یا بیا هم راتلی شي، خو د انسان زندګي ډېر زیاته قیمتي ده، ول د خپل ځان او د خلکو خیال ساتل پکار دي. خپل څونه ورکرز چې دي دې باندې ټرین کول پکار دي، چې مطلب لکه داسې لکه څه وایلنس یا جګړه وشي نو څه به کوئ. او دې نه علاوه د کار په ځای کې چا ته هم ټوپک تماچې وروړو اجازت نه یې پکار، او که وړه نه وړه حادثه هم وشي، څوک کنځل وکړي، ستغه خبره وکړي، په دویم دریم ځل وکړي یا څوک په چا باندې ګزار وکړي، خپل سوپروایزر او افسر ته ویل پکار دي. که معامله ډېر غټ وي پولیس ته رپورټ کول پکار دي. هر سړی چې کوم ځای کې کار کوي د هر ملک لا کې دې باره کې خاص قانونونه شته، خپل قانون نه ځان خبر کوي، نو تاسو ته ډېر زیات فایده ورسي. ورکر پارټیسپیشن همیشه چې کوم پالیسۍ جوړوئ یا څه سیسټم جوړوئ کې د ورکرانو تپوس کوئ، فرسټ ایډ سامان ځان سره ږدئ، څوک زخمی را زخمی شي چې د هغې علاج کېږي، انډکشن ټریننګ او ټول باکس ټاک او ایمرجنسي ساینس چې کوم دی دا په هر کار ځای کې لګول پکار دي. ایچ ای سی یو کې یو ګایډنس نمبر 69 دې باره کې شایع کړی دی، اوشا ورک پلیس وایلنس باره کې
ښه ریفرنسز دي. دې ویډیو باندې دا لایک کړئ، کمنټ پې وکړئ، شیر یې کړئ، د دې چینل نورې ویډیوګانې وګورئ او الله پاک حفاظت کولو والا دی. الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.